नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। د ټولو ملګرو شکریہ صدر صاحب سلیم منګل صاحب ته اجازه باندې موږ چې کله دا تنظیم جوړوو نو د ټولو ملګرو موږ دا مشوره کړې وه چې په په سطح باندې کلو کې په ډېرې ښې ټولنې یو ډېر ښه کار هم کوي او هغوی د یو بل نه جدا دي. د پښتو دپاره د یو مرکزي تنظیم ضرورت دی چې هغه موږ مرکزي تنظیم جوړ کړو چې هغه د پښتو د ودې دپاره غږ ورکولی شي. منګل صاحب یو تجویز وکړو چې دې کې مشران پکار دي، موږ به انشاءالله په دې کې مشران هم شاملو. دا د چا په ضد باندې نه ده، دا تنظیم دا د ټولو پښتنو لپاره ده او ټول پښتانه چې کوم دي هغه په دې کې موږ شریک یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د پښتنو مراکین اسلامو شکرګزار یم چې زما ته دې ترتیب مشر ولي راکړه. خبره دا ده چې کومې خبرې وشوې د تنظیم ته ودې ورکولو لپاره هغه دا دي چې زما خپل فکر دا ده چې د دې تنظیم چې څومره ورکرز دي یا د کابینه هغو ته دا پکار ده چې هغوی ډېره پوهې وکړي. پرسنلی هغو د هر یو میټینګ لپاره کسانو سره ټلیفون باندې خبرې کوي، بلکې که ملکتونه کولی شي هم کوي. نن سبا خو ټلیفون ډېره اسانه ذریعه ده، خو بار بار د هغه د کامیابولو کوښښ وکړو. لکه څنګه یې دا د سن صاحب ویلي چې تنظیمونه دا یو مرکزي تنظیم ده او دا دوی دا غواړي چې یاره دا تنظیم داسې تنظیم وي چې زموږ په ټولو خلکو چې کوم کارور تنظیمونه دي چې هغو ته یو پلیټفارم میلاو شي او یو غږ میلاو شي، نو دا به ډېر زورور وي او دا به یو ځای ته راشي. نو دا ډېره ښه خبره ده. خو د دې لپاره هم دوی ته خبرې پکار ده، دوی ته پکار دي چې دوی د هر یو تنظیم سره رابطې ساتي، اړیکې به ساتي، هغوی ته به ویل شي د هغوی مشاعرې پروګرامونو کې به شرکت کوي. او بل دا ده چې خپل بینر به لګوي د خپلې پېژندګلو لپاره. او دې نه علاوه چې کوم به خپله هم د لویو لویو پروګرامونو تابع کول پکار دي. لکه چې په 20 فروری باندې یو کامیاب پروګرام وکړو، نو د داسې پروګرامونو لپاره داسې ذهن ساتل یا جوړول پکار دي. بلکې زه خو که دا وایم چې اوس نه به زه دا خبره وکړم چې دغه مرکه دی یوه بین الاقوامي پښتو کانفرنس په شکل کې د یو پروګرام کولو ذهن جوړ کړي او هغه دپاره د کلکه اراده وکړي چې موږ یې کوو. او دې نه علاوه پکار دا ده چې تنقیدي اجلسونه او بیا د حکومتونو سره هم رابطه پکار ده. ولې چې دا تنظیمونه هم بغیر د حکومتونو مرستې نه نه چلېږي، نو هغو سره هم رابطه پکار ده. دا ډېره لویه ښه خبره ده چې ډېر ځلې دي په دې تنظیم کې چې هغوی منډه کوي. په دې سره سره چې کوم دي مو مخور لیکوالان دي چې شهرت لري د شعر د ادب د نثر په هر حوالې سره د هغو راوستل هم پکار دي. او د هغو راوستل داسې اسانه نه دي، هغو راوستل یې دپاره به ډېره خواري دي. او موږ په خپله ماته یو دي چې موږ د تنظیم پروګرامونه کولو موږ د یوې وسیلې ته څو ورې وکړو، نو دا ضرورت ته د هغې خبرې. او باقي پاتې شوه ده دا د پښتو خبره ده، یوه خبره ده. دې پروګرام ته به د هر قسم رایټر چې هغه ته پکار ده چې هغه دې رسېږي، د هغو دې رسېږي، هغه د خپلې نظریې خبره کوي. زه خو عموما دا خبره کوم چې ته چې زما پروګرام ته راشې خپلې نظریې خبره وکړې، زه به تا پروګرام ته ځای شم، ته د خپلې نظریې خبره وکړې. نو دې سره پښتو ته نقصان نه ملېږي، دې سره د خلکو ذهن جوړي چې یاره دې کومه خبره وکړه او دې کومه خبره وکړه. نو به هر حال اوس وخت بدل ده. مخکې 8% خلکو پښتو په پاکستان کې هغه نن 23% دی او د پښتو مستقبل بالکل هم ده. مایوسه کېدل نه دي پکار. او انشاءالله که لږه پرې زموږ دغه ملګري وکړي نو دغه تنظیم به انشاءالله ډېر مخکې ځي او ډېر امکان شته چې یو ځای ونیسي. د هر څه له مخه خو زه د ذوالفقار کیف صاحب ډېره مننه کوم چې هغې زموږ د اجلاس ته راغله او موږ ته یې درناوی راوبخه. او کوم اورېدونکي چې زموږ د خبرې اوري دا پروګرام ګوري
د هغې نه هم یو جهان مننه. زمونږ د تنظیم نوم دی د پښتنو مرکه پښتونخوا، او څنګه چې زمونږ صدر صاحب عباد حسن خان خټک صاحب او زمونږ د محفل صدر سلیم بنګش صاحب وفرمایل چې دې دپاره خواري پکار ده، دې دپاره کوشش پکار دی. نو همدغه خبره باندې موږ به عمل کوو، او عمل به په دې معنی کوو چې موږ د دې د جوړېدو په مرحله کې یو. موږ صرف یو لوی پروګرام کړی دی د 21 فروری، او هغه نه یوازې خلکو خوښ کړی دی بلکې تر اوسه پورې د هغې ستاینه کېږي. کم دوستان کم ملګري چې زموږ دغه پروګرام ستایي او خوښوي یې، موږ هغې ته هم کورودانې وایو، شکرګزار یو. ځکه چې همدغه ډاډ به موږ له د مخکې تلو دپاره پشتي موږ له به دا قوت راکوي چې موږ مخکې لاړ شو. او کوم ملګري چې زموږ د میاشتنۍ اجلاس ته راځي، نو نن نسبتا نظري به دې کومه ده چې غیر چاپېر ډېر پروګرامونه دي، هغې باندې بحث هم وشو، خبرې پرې وشوې. او په آینده کې به موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک موږ ځان سره ملګري کړو. نن چې په کوم تجویز باندې، په کومه د ایجنډې په کومه نقطه باندې خبرې وشوې، هغه دا وه چې موږ ممبر سازي وکړو، غړیتوب فارمونه ډک کړو. نو موجوده ملګرو خو تقریبا ټولو ډک کړي دي، او موږ کوشش کوو چې د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته دا ورسو، دا پیغام چې زموږ د پښتو خدمت کوو، بغیر څه لالچې کوو، بغیر څه تعصب کوو، او بالکل د چا په ضد نه یو راپاڅېدلې. البته د جهالت په ضد باندې راپاڅېدلي یو. دې کې که موږ سره څوک کومک کوي، موږ ورته هرکلی وایو، زموږ غېږه د هغې دپاره پرانستې ده. زموږ د دې مرکې دروازې د هغې دپاره خلاصې دي، هر کله دې راشي موږ ورته هرکلی وایو. او موږ دا غرض هم زموږ نه دی چې ګنې موږ ته د څوک شاباس ووایي، تاسو زموږ ملګري یې، پښتانه یې، پښتو زموږ د ټولو مور ده، د یو مور بچي یو. راځئ تاسو مخکې شئ، موږ به درپسې یو، موږ به تاسو ته سترګې په لار نه. مننه. څومره پورې چې څومره پورې چې ګامل صاحب خبره وکړله چې موږ د چا په ضد یو راپاڅېدلي، په دې کې هېڅ شک نشته دی چې موږ تر اوسه دا کوشش کوو چې موږ خپل ټول پښتانه ملګري، ټولې ټولنې، ټول شعرا، دا موږ په یو پلیټفارم راجمع کړو. او زه ټولو ته دا پیغام ورکوم چې کم از کم زموږ دا ملګري چې کوم دي، دا د خپل ذاتي لالچ لپاره کار نه کوي، بلکې د پښتو دپاره کار کوي. او دا هم زه یقین دهني ورکوم چې د کم عهدیداران موجوده دي، چې څومره پورې دا عهدیداران وي، نو انشاءالله تعالی چې که چا پکې یوه پیسې شاندار شوې ده، که 1,00,000 روپۍ شاندار شوې ده، نو دې کې به د یوې پیسې هم یو ذاتي دغه نه کوو، موږ به د خپل جیب نه لګوو، خو د تنظیم چندې ته به موږ دغه نه کوو، سترګې نه خلاصوو. اوس موږ د 21 فروری چې کوم پروګرام کړی دی، ډېر غټ سیمینار موږ کړی دی. په هغې کې ډېر په محدوده پیمانه کې موږ ډېر ښه پروګرام کړی دی، او ملګرو د دې آډیټ کړی دی. په هغه آډیټ کې د یوې پیسې هم داسې د شک ګنجایش نشته چې هغه اضافي لګې کړي. نو زه ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم چې موږ سره په دې تنظیم کې شامل شئ، زموږ لاس مضبوط کړئ، او که نن موږ یو سبا به تاسو یې، نو انشاءالله چې د پښتو ژبه چې کومه د پښتو د ادب چې کوم دی، دا موږ په صحیح لار روان کړو او پښتو ژبې ته ترقي ورکړو. السلام.